د تیرو دریو میاشتو په تیریدو سره د امر بالمعروف وزارت د نظامي معاینیت اړوند د شکایتونو د تحلیل او پلټنې ریاست څومره شکایتونه حل کړي دي او څومره قضیې لا هم ناحله پاتې دي. موږ د دې پوښتنو د ځواب په موخه د دې ریاست له رئیس مفتي عبدالحمید حماد سره مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه مفتي عبدالحمید حماد د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایت او اوریدلو وزارت د نظامی معاینیت د تحلیل او بررسۍ ریاست د رئیس په حیث خدمت کوم. ډېر خوشحاله یو چې تاسو د ولس د شکایتونو د حل په موخه زموږ څخه پوښتنې لرئ، مرکه لرئ. الله دې اجر درکړي. زموږ د مربوطه ریاست او د ولایاتو څخه تقریبا 215 قضیې او شکایتونه په تیره روبه کې مشت ته راغلي دي چې د هغوی د جملې څخه 288 د مربوطه ریاستو څخه راغلي دي او 7 شکایتونه د ولایاتو څخه راغلي دي. یعنې جمله 215 شکایتونه موږ په تیره روبه کې ثبت کړي دي. وړې جملې څخه چې موږ شکایتونه ثبت کړي دي تقریبا 21 شکایتونه موږ رد کړي دي، مسترد کړي مو دي چې هغه زموږ مربوط نه وو، د نورو ارګانو مربوط وو. البته 190 شکایتونه هغه تحلیل سوي او حل سوي دي چې ډیره حصه یې زموږ د تحلیل او بررسۍ ریاست کې حل سوي او یا حفظ سوي دي او یو څه حصه مو د حل په مخه او مربوطو مراجعو ته د ارجاع په مخه باندې خپل اړوند ریاست ارجاع او پیګري ریاست ته استولي دي. شکایتونه خو طبیعي خبره ده، دا زموږ د مختلفو ادارو د مختلفو اشخاصو څخه شکایتونه کیږي، خصوصا دغه نظامي ارګانونه لکه وزارت دفاع او داخله وزارت او د استخباراتو لوی ریاست. محترمه په دغه بخش کې الحمدلله ډیر کار سوی دی. زموږ مشرتابه خصوصا د وزارت دغه سمه شکایاتو د بخش مسؤل محترم شیخ مولوی عبدالرحمن منیر صاحب په دا اوس نږدې ورځو کې د دفاع وزارت د مشرتابه څخه لوی درستیز محترم قاري صاحب فصیح الدین صاحب سره او همدغسې یو څو ورځې مخکې د داخله وزارت د معین ارشد محترم صدر صاحب سره او د استخباراتو لوی ریاست د محترم عمومي رئیس محترم وثیق صاحب محترم سره مفصل مجلسونه کړي دي چې هغوی او همدغسې یو څه وخت مخکې د محاکمو د محترم رئیس شیخ صاحب قاضي القضات شیخ صاحب سره هم مفصل مجلس وسو. ټولو الحمدلله موږ ته ډاډ راکړی، اطمینان یې راکړی دی چې زموږ د شکایتونو په اړه چې هر څونه مسؤلیت دوی ته متوجه کیږي دوی همکاري کوي. او همدغسې یو بله یادونه هم باید وکړو، په دغه بخش کې زموږ سره د همکارۍ په بخش کې د ریاست الوزرا محترم مقام په دا لنډو ورځو کې یو مکتوب یو حکم صادر کړی دی چې ټولو زیربطو ادارو ته یې حکم کړی دی چې زموږ د شکایتونو په بخش کې زموږ سره همکاري وکړي او د هر ریاست څخه یا د هر ارګان څخه موږ کوم استعلام کوو هغه باید ځواب کړي راته. نو الحمدلله همکاري موجوده ده، ټولې اړوندې ادارې زموږ سره همکاري کوي، همغږي لري. همدغه وجه ده چې زموږ کار الحمدلله د پرمختګ په حال کې دی او د ولس مشکلات ورځ تر بلې کمیږي او حلیږي. خو موږ یو څه وضاحت ورکړو، دغه شکایتونه خو داسې یو عمومي نوم دی، مراجعه خو هر څوک کوي، خو دلته زموږ مربوط بیا یو موږ خاص اصول لرو، خاص لایحه لرو، داسې یعنې ډیره مختصره حصه ده، یعنې هغه زموږ مربوط کیږي چې د هغوی د جملې څخه هغه شکایتونه چې ولسي کس د یو نظامی کس څخه یا ولسي کس د یو نظامی ارګان څخه شکایت لري، دغسې شکایتونه زموږ مربوط کیږي. هغه که د دفاع وزارت د اشخاصو څخه یا د دفاع وزارت د ارګانو څخه یا د داخله وزارت یا د استخباراتو، نو دغسې شکایتونه زموږ مربوط کیږي چې الحمدلله موږ رسیدګي ورته کوو او د حل کوشش یې کوو. موږ خو د ولس څخه دا غوښتنه لرو او غواړو چې ستاسو د تلویزیون د لارې زموږ دغه غږ خپل شریف ولس ته ورسیږي. زموږ پورې چې څونه د ولس شکایتونه تعلق لري او د دوی دوسیې او مشکلات موږ ته راجع کیږي، موږ دوی ته پوره اطمینان ورکوو او پوره ډاډ ورکوو انشاءالله چې د دوی شکایتونو ته به انشاءالله ډیر ژر رسیدګي کیږي او حل کیږي به.
دوی دې د صبر او د زغم او د تحمل څخه کار واخلي ان شاء الله هیڅ ستونزه به نه وي. یعنې موږ پوره اطمینان ورکوو چې موږ د دوی په خدمت کې یو، زموږ ټولې ادارې، زموږ ټول ریاستونه د سمه شکایاتو د ولس په خدمت کې دي، په همدې موخه ایجاد شوي دي. موږ اطمینان ورکوو چې ټول شکایتونه به ان شاء الله حل کیږي او د دغه سره موږ د ټولو دولتي ادارو نظامي اشخاصو څخه هم احترامانه غوښتنه لرو چې ولس ته بې ځایه او بې موجبه مشکلاتو شکایتونه ایجاد نه کړي. دا زموږ شریف ولس دی، دا زموږ ته ښه توقع او تمه لري. نو د ټولو څخه مو دغه ارزو او تمه ده، توقع مو ده چې ولس ته بې ځایه شکایتونه او بې موجبه اذیتونه ایجاد نه کړي او دغه شریف ولس همدغسې خوشحاله او همدغسې شریف وساتو.